مونږ غلطه نه وایو چې دا زما یو ډېر خوږ ملګری دی هغه ماله راغی وایي زه حج له روان یم نو ما ورته ویل دې ځل له عربو شرط ایښی دی چې هغه سړی به خانه کعبې ته پرېږدو چې په خپل کلي کې یو شیطان ایله غوندې په کاڼي وولي مې چې ایله غوندې یو شیطان په کاڼي وولي مې بلا شیطانان ګرځي خو چېرته یو ووله که ښه دا پکې هم دي یعنې مونږ ځان وژنو چې د ګټې شیطان باندې ځان مړ کړو خو په دې معاشره کې حق سره مونږ مرسته نه کوو زه څه کوم او ته څه کوې د ټولو نه اهمه خبره دا ده زه د غل مرسته کوم که د ساز مرسته کوم دا د ټولو نه اهمه خبره ده باقي زمونږ او ستاسو دا ایمان دی چې کېږي هغه چې د خدای خوښوي مونږ صرف ګوري چې مونږ ښې طرف ته ځو که بدې طرف ته ځو نه دا دنیا مونږ سمولی شو خدای پاک دقسې ساتلې ده زما او ستا د امتحان دپاره او مونږ ګوري چې مونږ د ښې طرف ته ځو که د بدې طرف ته ځو تاسو وګورئ د نن سبا تاسو ته د ترکو ډرامې خولی شي نیم پکې ښه خلک دی نیم پکې خراب خلک دی خلافت عثمانیه ختم شو خو هغه ښه او خراب تر ننه شته خلافت عثمانیه نشته روم سلطنت نشته د منګولو سلطنت نشته دغه څه هغه څه دغه هم نه دي کردار د خلکو څوک ټیکو څوک په غلطو هغه تر قیامته پورې ژوندي دي چې غلط څوک او ښه څوک نن زموږ معاشره چې ده دا تباه ده ځکه چې مونږ دې له اهمیت ورکړی دی چې څه کېږي مونږ دې له اهمیت نه دی ورکړی چې مونږ د حقې ملګرتیا وکړه او که د ناحقې م وکړه که نن مونږ دا تړه وکړه او دا فیصله م وکړه چې مونږ په خپله معاشره کې قاتل سره ظالم سره جوارګر سره نقصاني سړي سره مرسته نه کوو نو د نن نه پس به دا جرمونه زموږ معاشره کې ختم شي ښېګڼه چې دا که فرمان دي او عثمان دي دلته لس امبولینس ودرېږي او که اډونه درېږي هغه مریض چې کوم تقدیر دی آب هغه ته خدای رسي که د هغه نیټه پوره ده آب به مري که د هغه ژوند پاتې دی آب به خدای بچ کړي خو فرق دا وکړي چې ما په دې کې څه وکړو ما دله دغه فیسیلیټي ورکړه او که نه خدای به زما نه دا تپوس کوي باقي نه مونږ څوک ژوندي کولی شو نه څوک وجلی شو د دې مثال دا دی چې ته د پېښوره یا د اسلام آباد را روان شوې او په ګاډي کې د 100 روپۍ مخامخ کېښودې چې ما زه کلي ته رسمه او په لاره ماله یو حقدار مخې له راغی دا به زه هغه له ورکوم دا 100 روپۍ دړه نه ایستي دي او په ګاډي کې فرنټ کې ایښي دي چې حقدار راغی دا به زه دله ورکوم او ته تر کلي راورسېدې او تا ته حقدار میلاو نه شو خبرې د دې څه مطلب دی وی دا سړی د توبه وباسي چې خدای پاک دله دا موقع د ښېګړې ور نه کړه ما او تاله چې دا 40 کاله 50 کاله 60 کاله ژوند راکړی دی مونږ له هم دغه موقع راکړې ده آیا مونږ په دې کې ښه کوو او که بد کوو د خپل ژوند ته وګورئ په لار کې مال یو سړی مخې نه راغی ما سره 2 آپشن دي یو دا دی چې زه دته کنځل وکړم او بنیته شم او دویم دا دی چې زه دته په مینه غږ وکړم او د جهان پلاسپران وایي د جهان پلاسپران چې د ښه ژوند راز چې دی نو هغه ښه تعلق دی که د مور او د لور دی که د پلار او د زوی دی که د رور او د رور دی او که د معاشرې خپلو کې دی ښه تعلق چې دی دا د ښه ژوند راز دی مونږ بنیته کوو او ژوند تباه کوو دا ملګري چې څه کوي د دې ابتدا پښتون تاریخ کې د خدایي خدمتګارۍ نه کېږي چې د باچا خان بابا تحریک او هغه اخر کې سیاسي شو خدایي خدمتګاري ختمه شوه او سیاست هغه واغس دا پیشه چې ده دا د پیغمبرانو ده دا د خدای پاک حکم دی چې یو بل سره ښېګړه وکړي نو په ښېګړې په لار باندې د دې هېڅ اثر نشته د خدای په کائناتو او د خدای په جهان چې مونږ 4 روپۍ ورکړې او که ور هم نه کړې زمونږ نیت څه آیا
د دنیا کې چې موږ دا وخت تیر کو موږ په صحیح سمت کې روانو او که په غلط سمت کې روانو. مړې په دې کلي کې وشو، زه د مظلوم طرف ته ولاړم که د ظالم طرف ته ولاړم. زموږ دکه وس دی، د یوې پیسې ضرورت نشته، د حق مرسته وکړئ او د ناحقې خلاف ودرېږئ. دکه د ټولو نه لوی جهاد دی. موږ چې څومره د معاشره کې ګورو ښېګړې بې کچه زیاتې شوې، خو امر بالمعروف شته او نهی عن المنکر نه مونږ یریږو. مونږ غلطه نه وایو چې دا ځان وژنو، خو په دې معاشره کې حق سره مونږ مرسته نه کوو. که دا مونږ شروع کړو نو قرآن هم کامیاب شو، رحمان بابا هم کامیاب شو، خوشحال بابا هم کامیاب شو، حمزه بابا هم کامیاب شو، غنی خان هم کامیاب شو، اجمل بابا هم کامیاب شو. او که دا مونږ نه کړو نو مونږ قرآن هم ناکامه کړو، مونږ پیغمبران هم ناکامه کړو، مونږ د خپل ټول مشران تر مور پلاره پورې دا مونږ ناکامه کړو. نو پکار دا دی چې مونږ دې معاشره کې اوسو. زه کوشش کوم ګوره یو مور پلار یو استاذ دې چې ماشوم له سپېړه ورکوي نو دا د عقل فیل کېدل دي، د منطق فیل کېدل دي. د دې مطلب دا نه دی چې دا ماشوم روان دی، د دې مطلب دا دی چې دا استاد او دا مور پلار په عقل باندې دومره تکړه نه دي چې دا ماشوم په خبره پوهیږي. when wisdom fails violence prevails. کوم کې دومره تکړهواله وي چې موږ دا قرآن خلکو ته کولې وي. یو مزاحیه شاعر دی، هغه ته چاوي ما ته اټوګراف راکا څخه جمله راته ولیکا. هغه ډېر خواندل، ورته وی چې کوم خلکو سره قرآن وي هغې ته به زه څه نصیحت وکړم. موږ سره قرآن دی، موږ سره د پښتو د 6,000 کالو تاریخ دی او موږ بیا هم خراب یو، موږ بیا هم سم نشو. موږ هم قسمه خلک یو، خلک کم ځای ته ورسېدو. دا دنیا چې دا یو ګیوې دی. تاسو کې ډېر خلک یورپ ته تللی دی، په پاکستان کې هم شته چې د نري سړک نه ته غټ سړک ته روزي نو پریارټي د غټ سړک ده. چې په غټ سړک څوک روان دی هغه له وته لار ورکوي. خو برطانیه کې امریکا کې ته دې وړوکي سړک ته روزه نو د غټ سړک هغه ټرافیک درته ودرېږي. مونږ دلته چې سړک ته څوک را روان وي نو ګاډي له نور خپه ورکو چې دی رانه تېر نه شي. مونږ زم ستاسو او د دې وطن سړی یم، زم چې اول لړم نو د وړې لارې هغه سړي به ته به مې چې وکتل نو تیز به شوم. خو چې تیز به شوم او ما پسې ګاډی به هغه ته ودرېدو او دی به بار راووتو نو داسې به ملامته شوم چې دا ښېګړه خو ما هم کولی شوه. دکه هغه موقع ده. دا کوم خلک چې په ښېګړه کې مخکې دي نه د دې ښکري دي نه دي نوابان دي نه پکې څه بل څه پریارټي شته. کېدای شي زموږ نه کمزوري ذهني طور مالی طور زموږ نه کمزوري، خو خدای پاک دی له موقع ورکړې ده. او چې چا له خدای پاک موقع نه ده ورکړې نو دا توبه وباسئ، استغفار وکړئ چې د خدای پاک مونږ ولې نه یو خوښ چې دا موقع راله نه راکوي. په معاشره کې قسمه قسم خلک دی، د پوهې درجې دي. مونږ څومره پوهېږو. یو سړی وایي دا ټکې ما لیدلی دی، بل سړی وایي د دې سپیلنګ ماله راځي، بل وایي د دې معنی ماله راځي، بل وایي د دې په منطق او په فلسفه او په جړه زه پوهېږم، بل وایي دا ټکې زه محسوسوم. دا ټکې زه محسوسوم. نو که مونږ محسوسول شروع کړو او دا زباني خبرې یو بل ته کول چې دي دا کم کړو او هغه احساس هم غالب کړو چې او دا زه څه کوم، د دې نتیجه څه ده، د ماشوم ته زه دروغ وایم د دې انجام به څه وي. نو زما په خیال هر څه سم دي. او بل اعلی ترین درجه چې ده په جهان کې مونږ وایو دا سړی قابل دی، بیا چې ډېر های لیول ته ورسي مونږ وایو دا جینیس دی. نو هغه ورځ راته یو ملګري وي د دې نه برم یو درجه شته. وایي هغه څه ده؟ وایي هغه سادګي ده. سادګي چې ده نو دا تا له عزت هم درکوي، دا تا د ملامتیا نه هم بچ کوي، دا تا بادرګي هم. زه کلکې خبرې کوم، نیغې خبرې کوم، بدې خبرې کوم، خو نه یریږم او نه مې څه پروا شته. دا ولې؟
ځکه چې زه د آسایشونو نه مدد، زه د مزو نه مدد که مونږ سادګي اختیار کړه دا به په صحیح معنو کې مونږ نران کی. دا څومره کرسۍ چې دي، دا څومره بېمانۍ چې کېږي، دا د دې سادګۍ د منې کولو لپاره کېږي. که سادګي مونږ خپله کړه دا د نبي علیه السلام لار ده، دا د لویو خلکو لار ده، دا د عظیمو خلکو لار ده. او اخر کې درته یوه خبره کوم، یو سړی به په لار باندې روانو او ځان سره به وي چې هر څه خدای کوي، به هر څه خدای کوي. نو یو سړی ولګېد او هغه په کاڼي وویشتو، نو هغه ورپسې شاته وکتل، ورته وویل ته خو وایې چې هر څه خدای کوي، خو بس خدای به ویشتې که نه؟ هغه ورته وویل بغیر د څه شکه وی تا کې دومره همت نه و چې تا دا کاڼی راغستی وي او زه دې پې ویشتی وی ما صرف کتل چې مخې پکې د چا تور کړو. دا کاڼی زما قسمت کې و، خو ما کتل چې خدای پاک پکې مخ د چا تور کړو. نو دا دنیا چې ده دا زما او ستا دپاره یو داسې د امتحان ځای دی چې دوه لارې دي، یا به د خپل مخ تورو او یا به سپینو. او نن فیصله وکړئ چې آیا مونږ دغه تور مخو سره ځو که سپین مخو سره ځو. د حق مرسته وکړئ او د ناحق مخالفت وکړئ. خدای م ډېر ډېر خوشحاله لره او زه تاسو ته مبارکي در کوم په دې تنظیم باندې، په دې منډه باندې. او د دې اجر چې دی، د دې اجر که زه دلته صفت وکړم ستاسو هغه ټول اجر مې تباه کړو. که بل چا صفت وکړو تاسو پې خوشحاله کړئ هغه اجر تباه شو. دا اجر خدای پاک ورکوي او د هغې نه لوی اجر بل دی. نو خدای دې کړي چې تاسو له او موږ له خدای همت راکړي چې په دغه خلکو کې شامل شو چې کوم د خدای پاک خوښي. ډېره ډېره مننه. خدای